یو ورور د فاریاب ولایت نه پوښتنه کړې چې د یأجوج و مأجوج نسب څه شی ده او دا چیرته اوسیږي او د دوی په اړه معلومات غواړي. محترمه وروره علامه ابن الحجر رحمه الله په فتح الباری کې د فتح الباری 14 جلد کې علامه ابن حجر رحمه الله داسې وایي دا یأجوج و مأجوج چې دي دې کې د علماو اختلاف دا څوک وایي چې دا د آدم علیه السلام اولاده ده، یعنی په آدم علیه السلام کې د نوح علیه السلام د زوی د یافس اولاده ده، او بعضی علما وایي چې دا اصل کې ترک دي د دوی سلسله د نسب ده. بعضی علما وایي چې یأجوج ترک دي، مأجوج دیلم دي، او بعضی علما وایي چې آدم علیه السلام یو ورځ ویده و بیا احتلام ورته پیدا سو، د ده نه چې کوم مني وغورځېدل د هغې خاورې نه یأجوج و مأجوج پیدا سوي دي. خو ابن حجر رحمه الله دا ټول ردوي، دی وایي والاول معتمد، اوله خبر معتمده ده چې یأجوج و مأجوج چې دي دا د یافس چې د حضرت نوح علیه السلام زوی و د آدم علیه السلام په سلسله کې راځي، او ډیر احتمال دا شته د محترمه چې دوی د چین په حدودو کې یا چینایان دغه خلک یأجوج او مأجوج دي. اگر چې په دې کې د علماو اختلاف سته، د دنیا دوه لوی علما، یو د تفسیر مراغي او یو علامه طنطاوي، دوی دواړه وی دا مسله تیره سوې ده، دوی د چنګیزي لښکرې یأجوج و مأجوج بلی. اما صحیح خبر دا ده محترم وروره چې همدغه چینایان یا دوی ته نږدې هم جواره خلک دا یأجوج و مأجوج دي. الله پاک دې روغ جوړ لره.